ځینې ملګري ډېر عجیبه وي. ته به وایې جنتي څېرې دي، د هغوی اخلاق روښانه او ورین تندی، د ژوند تېرولو طریقه ډېره عجیبه وي. ته به د هغوی د هیرولو کوښښ کوې خو زړه به دې نه هیروي. له هغوی سره د ملګري قدر او ارزښت وي. د ملګري د وخت ارزښت ور معلوم وي. هغوی هیڅکله هم د ځان د ګټې لپاره ملګری نه استفاده کوي، یعنی مطلبي ملګرتیا نه کوي. هغه ملګري غواړي تل د خپل ملګري په څېره خندا راولي او خپل ملګري خوشحاله وساتي. هغوی د ملګرو په خوشحالۍ خوشحاله، په غم یې غمجن او په درد یې دردمند وي. تاسې باید داسې ملګري له لاسه ور نه کړئ، بلکې ملګرتیا مو نوره هم پیاوړې او ټینګه کړئ. ځینې ملګري بیا داسې وي چې هر څه بدمرغه او بدرنګه کوي. په کور او کارځای کې یوازې تېروتنې ګوري، تل په غوسه وي. هر څوک چې مخې ته راځي غوسه او کنځلې ورته کوي. دوی د هغه خبرو له وجې چې اورېدلې دي او یا یې ناسمې تعبیر کړي وي هم خپل او هم د نورو ژوند تنګوي. د دوی په نظر نن یوه توره ورځ ده، په کور کې یو لوښی مات شوی، په دفتر کې یوه دوسیه ورکه شوې او یا یې هم د ګټنې انتظار کوو خو تاوان یې وکړ، ځکه خونړۍ د ده په نظر توره تیاره ده او دا هم په هغه چا تیاره کوي چې شاوخوا ته یې اوسي. دوی داسې خلک دي چې د بدۍ قدرت یې ډېر زیات دی او د خیر هیڅ تمه ورڅخه نشي کېدی. هر څومره مال او دولت که ورکړل شي نه پرې خوشحاله کیږي او هر څه چې په ژوند کې ترلاسه کړي وي خوند نشي ترې اخیستلی، که څومره هم ډېر واوسي. د انسان د ښه ژوند په تېرولو کې ملګرتیا مهم رول لوبوي او د انسان ښه والی او بدوالی د ده د ملګري څخه معلومېدلی شي. ځکه د ښه ملګري مثال د عطار یعنی د عطرو د پلورنځي د دکاندار په څېر دی. که څه هم ته عطر ونه وهې خو بیا هم د عطرو بوی درنه ځي. د بد ملګري مثال هغه خرابه مڼه ده چې له جوړې مڼې سره یې کېږدې هغه هم خرابه او خوسا کوي. موږ او تاسو باید د ملګري په موندلو او ټاکنه کې کوښښ او دقت وکړو او له هر چا سره ملګرتیا ونه کړو، ځکه زموږ او ستاسو شخصیت زموږ او ستاسو ملګری دی. دا طبیعي خبره ده چې خپله سم وي ملګري به دې هم ښه وي او که ته بد وي ملګري به دې هم بد وي. پښتو کې یو متل دی چې چیرته اوسې په خوی به د هغو شې.